पैसा کې څنګه دی کلی به وران کي. الله دې دومره قدر وکړه دومره چې دې زمونږ وکړو. پیر صاحب د جرګې د مشر په حیثیت له دې کلي ته راغلی ما ځکه خو مې دې چینې ته راوغوښتلې ما چې د کلي دا خبره په دې کلي کې په پرده کې پاتې شي نو دا بهتره ده. الله دې ستا عزت وکړي چې ته زمونږ د عزت خیال ساتې او دومره په جرګه رالې خو په دې مې پوهېږه چې دا جرګه په څه باره کې ده. ستاسو په کور کې یو ماشومه ده او زمونږ د جالډو خوښه شوې ده نو ما یې که دا خبره مونږ سره ختمه کړه هسې نه دا پورې کلي قصه کې جوړه نه شي. په دې مې پوهېږه چې دا جالډوب انسان دی او که ځناور دی. نه جي نه ښکلی ستره لږ دی سور سپین دی خو ستاسو په جنۍ مین دی. دا خبره دې په کم حیثیت وکړه چې ته راتلې تا خوله وینځلې وه. یاره جي ما خو نسوار ورته ولي لاره کې ورشه چمتو دا خوله ونه وینځه دا خوله د خبرو آخر زمونږ په دې هلک کې څه چل دی دی تصویر دی ورته وګورئ. په تصویرانو مسویرانو زه څه کوم خو دا راته ووایه چې پیسه کې څنګه دی. لسمه خو ده مشره راته څه وی مطلب مې دا دی چې لکه څه مال جیداد کاروبار څه کوي. الحمدلله د دغه خبرو نه خو مکمل سکوت دی مطلب دا چې کنګال دی. ښه کنګال دی او زما د لور په رشته پسې راغلی او په جرګې ته راغلی ته خو ما ته جرګه مار کم او ډونکي مار راته ډېر ښکاري ځکه زه به اوس دله ایله بیله لور ورکوم چې کنګال دی. زه به خپله لور هغه خو د حسن کرشمه ده ډاکټر ګوټي له به یې چېرته ورکومه چېرته به خپله لور وکیل ګوټي له ورکومه داسې معمولي غونډه کې جج ګوټی چې وي داسې معمولي غونډه کې افسر ګوټی وي لکه زه به یې اوس دې کنګال له ورکوم ولې دا اوبو راوړي په ایا عزت کې د دې ځای نه پاسه ګنې خدای شته چې سپي راپار کوم او بڼې بڼې دې پکې مشره مونږ خو ډېر په درنه وخت راغلي یو خو باقي دې خپله خوښه ده که سبار څه وشو ستا سرله به الله دې دومره قدر وکړه څومره چې دې زمونږ وکړو زما خو صرف تا ته دغه درخواست وي چې د مې ورته پیش کړو باقي ته پوه شه او جالډو به که په دې خپلو خپو لاړې نو په ما به احسان وکړي منې دلته دې شیندم سپکو ډرتو ستاسو د لاسه زما دنده خرابه شوه دنیا مریدان راته ناست پاسه ده هلکه که په کم ځای کې د چا جنۍ خوښی دا خبر خور کوي پیر صاحب هلته ناست دی د ونې لاندې کسان ناولۍ کار به په ذمهوارۍ کړي. نو د پیر دا جرأت کلی به وران کي ده دا انکار په کوم حساب باندې وکړو ولې ده ته زما پته نه وه جالډوبه لکه د خروی بې عزته کړو خو که ستا دا مخ راباندې ګران نه وی که نه نو په هغه ځای مې درته ډز پورته کوو نه پوردریا کلی به وران شي ډز تاسو وکئ شرمېږي پکې بیا جالډو دا فیصلې اوس د ډز نه دي دا فیصلې د مولا نه بغیر نه کېږي راځه راپسې غونډلینګي دې راله لامده کړه لټې مه وه اله څوک وګوره خدای دې خلک جوړ نه کېدل امکار مه کېږه زما خیال جو جنۍ بل چاله ورکړه نه کلی به وران شي داسې حرکت که دې پیر وکړو خدای وکړو چې خپل عمل ورسره وکړم نو جالډوبه د دې خبرې حل راوباسه د خبرې حل خو ما تا ته ویلي چې دا د خبرې حل نه دی دا بغیر د مولا له نه کېږي
او دا به زه په دغه مولا باندې کوم راځه راپسې مخکې شه هلکه شامټونګه دا تا څو ورځې په کور کې واړولې بیمار وې کلی به وران شي سبحانیه جی چې د دې درنو مسلو نه وزګار شم نو د دې ویپر بسکټو والا سره به بیا لانجه کوو دوی د دې بسکټو نه څه جوړ کړي جانانه دا خو د خوراک هم نه دی ډېر زیات واړه دي ما سره د دې جنۍ غم دی چېرته د ګوتو مو نه وځي سلام علیکم مشره خفه نه شي موږ لږ لانجو کي جالډو به که دا جنۍ رانکړي نو څه به کوو څه به کوو کلی به وران شي نو زه خو بیا پاتې واله نه یم وروره زما خو یو نوم دی خپله جنۍ به ترې راچوته کړم او دوی پوه شو بېکار او راځه چې د دې خبرې حل راوباسو نیکه دا پیر ډېر په خطرناک ځای کې ډېره نه دی لکه سم د قویقاب غر کې دیره دی ظالم شي نیکه ته په دې ځایونو کې یېرېږې نه نه مړه کلي به وران شي د یېرې په ورځ د دا نیک پیدا نه دی خو صرف لږ هار مې کېږي د ځینې حالاتو نه داسې کار وکئ جی تا خو پېژني که نه او تا هم پېژني ما پېژني تاسو په دې ځای باندې ستر شئ زه ورځمه که سړي څه لږه وخت د لاسو کوو نو تاسو به راځئ ولمېدله نه نه ولې به نه بیا زما اوږو ته مه راخېجوه خو که لانجه ورانه شوه تاسو به راځئ او که لانجه موږ سره سیده وه او سړي غاړه کېښوه نو بس بیا چې کوم دی بس کار به شوی دې ځای نه به بیا سپرې کېږو سمه ده تاسو مورچه والئ هلکه شامټونګه ته هغه طرف ته کښېنه او ته دلته کښېنه نیکه زه خو دلته یېرېږم تیارېږي کلی به وران شي دې خولې ته دې وګوره زر راځه ښه الله الله پیر صاحب سلام علیکم وعلیکم سلام پیر صاحب یو جنۍ مې خوښه ده او توره شق یم سوره شقې د شکل نه خو ډېر تورې نه دا شق شوی څنګه سوري بس شق یم شقې جنۍ عمر څومره دی جنۍ عمر 10 کاله 10 کاله واده ماده خو یې نه دی کړی 4 بچو مور ده نو بیا یې تاله ولې نه درکوله مال یې نه راکوله په څه وجه ستا په تندي باندې یخته نشته نه دا تندي د یختو مسله نه ده که نه بیا تندی خو د نواز شریف هم خالي دی هغه ته وګوره دنیا ښځې دي مسلمانه روپۍ به درسره نه وي کنګالې کنګال هم وي چې کنګالې په تا خو تعویض ډېر مشکله باندې کار کوي خو زه خپل کوشش کوم ښه الله به کوي تندی را دې خواږه دې ته به د یخته هم راوخېږي او کار به هم دې وشي ښه شکرانه به هلته کېدې ښه خپل وس مطابق الله لکه دا خو ماته د پیر کم او دندمار ډېر ښکاري یار السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ملګری پیر له تللی وې حاجي پیر له تللی یم څنګه چل دی کار یې ښه دی که نه یاره کار صفت خو ډېر کېږي ما پورې څه خټې مټې وتپلی نو پته نه لګي چې کار کوي او که نه هو ښه زه ته ورشه الله دې راباندې خپلې پردې راواچي بلکې خدای دې راباندې خپل د حیا ترپال راواچي الله کلي به وران شي الله پیر صاحب سلام علیکم وعلیکم سلام پیر صاحب څنګه یې ښه پیر صاحب دا ته څه شی په هوا کې څه دغه رانیسي که څنګه نه د میانو خپل منځ کې څه ذاتیات راغلي هغه مسله مې حل کوله والا والله چې ګوره ته خو به سنډګان هم خلاصې خپل منځ کې مخامخ کښېنه ډېره کیسې مه کوه ښه ښه جوخ کښېنه نه ولې نو زما دم لږ خطرناک یې نه چې خپې ټینګې نه شي ښه ښه پوه شوم جي ستاسو په خیالاتو پوه شوم ګډ مسله دې څه ده د خپلو خیالاتو اظهاراتو ته کلي به وران شي خبرې خو ډېرې زیاتې دي پیر صاحب په زړه مې یو ګټ پروت دی یو اژدها پې پراته دی الله دې حل او یو زنانه جات باندې مین یم سور شین زیړ خړ وغیره وغیره کلرونو ټولو باندې مین یم عاشقې ډېر
ډېر خوش سپېڅلی عاشق یم شکل نه دی پته لګي چې شک شوی خراب نو کړی ډېر زیات کلي به وران شي نو نه نه کلي به څنګه وران شي مسله داسې ده پیره چې بله ورځ چې کوم دی نو زمونږ خلک ورغلي وو او الکان ورله اها نو پلار یې بالکل په پخو کاڼو انکار وکړو خدای شته زما هغه ملګری ورته چې کوم دی هغه په خپو پرېوته راتلو دې نه جي هلته ورته منتونه دا زارۍ یاره پیر صاحب په خدای به شي په تا به شي چې هلته ورته چې کوم دی که نه د کور مخې ته ورته لنګر چالو کړو خو جي بس سړي بالکل غاړه نږدله دا مسلې ډېرې سوا شوي بیا او دا چا چې انکار کړی دی هسې به یم چا له ورکې خو سپک ډرت انسانه خو تا له به یې درکړی وي ما دې را نه کړه سپک خوی کړی دی چې د جرګې بېزتي کړی ډېر سپک کار یې کړی دی ډېر پرېوتی کار یې او کړی ډېر پرېوتی سړی راته ښکاري ډېر جي چې ډېر دا په رضا باندې دا رشته کېدی چې دی ولې کې وجینۍ خوښه ده دا خو اسلامي طریقه هم ده او. خو ورېکه بالکل او او بې د باندې دومره جرګې هم درلې خو ورېکه بالکل جی نو چې ته دومره سپک ډرت کار کې د هغې باوجود هم نه ورکوې نو خلک به مجبوراً موږ پیرانو له راځي او تعویزان به کوي او بیا به یې په خپله باندې په زور کوي یاره پیر صاحب ته راسره نه ورځې نه 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 زه د ورتو کار نه کوم زه به دله داسې تعویز وکړم مسلمانه چې ستا معشوقه به ستا په خپو کې څه کوي چې هغه پلار به هم ستا په خپو کې پروت وي ته به نوم دې راته ووایه نوم دې صحیح اصل کې پیر صاحب شناختی کارټي نوم مې چې کوم دی هغه اسحاق دی اسحاق خو دا خلک د یرې نه راته جالډوب وایي جي جالډوب وایي او جي او دا جالډوب نوم خو چېرته ما اورېدلی نو خود به دې اورېدلې لږې ډنډې خټې خو ما نه دي کړي کلي مې وران کړي دي کلي دې وران کړي او ښه څو کلي دې وران کړي یاره بس مړه تپوس یې مه کوه کلي به وران شي نه نه خیر دی دا کلي ډېر مه ورانوه لکه بدماشي ډېر خوشي داسې ډنډه خټه خو نشته چې منډې د مخې د لاواره مړی مړی هم کې اوله زه تاله دم کوم په زړه لاس کښېږده زړه دې بل طرف ته دی راځه پیر صاحب ما خو کې انډیا د سوړي کې غونډه کې مزل ګوټې راویښتو نه 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 دا خپل مزایل ګوټی دی راځه کلي به وران شي کلی خو وران شو په دې لږ ټایم کې پته ولګېده تشریف کېدی جي اصلي پیر صاحب زه خو درته زر هلته مورچه شوم که په تاسو لکه ډز نیم کوي چې زر ورته چې کوم دی په لاین کې شمه ستا دې بدماشۍ ته زما سور سلام مننه جي مننه ته په دې جګو خپو کېناستې ما ځکه لاندې جوخ کېنولې مې دې ځای نه ته جوابي کاروایي ونه کړې دغه داسې کار دی ځوانه ستا کار کېدو والی دی انشاءالله دا کم بم چې راوغورځېدو جی 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 دا صرف په هغه کسانو دپاره لاندې راغورځېږي چې د کومو کسانو کار کېدو والی واله یاره او بختوري خدایه کلي به وران شي سترګې پټې مبارک خدای دې وبخ غاړه راکړه الله دې عزت کار دې کېدو والی دی چلو شو جي بس جنۍ به ستا په خپو کې بس پیر صاحب داسې کار وکړه که نه چې به د کوټې په سر راودرېږي او واګیره او بس په ترخ کې ووالم چې خوا ته ورته د 11,000 لین لګېدلې د هغې د پاسه به هم رادانګي وله ما دې خدای ووایي دغه هلته ورشه شکرانه کې د کار به دې وشي ټیک ته ځه ښه سمه ده او ستا کار کېدو والی پیر صاحب بس الله دې چې کوم دی په خپله زندګۍ هغه ماله چې کوم ملګري لکه هغه ما پسې کسان لېږلي وو ډېر سپک او ډرت انسان وو ډېر بې غیرته کار کوي مکمل د پښتون شان ورسره نه ښایي چې جرګه پسې غورځي او بې رشته ورکړي بالکل ډېر سپک کار یې کړی ځان ته چې ګو اخلي ته ګوره داسې سپک انسان ونه نه نه زه خو دروند سړی یم ځکه خو پلار حق کړی یم بیا ښه سپکي چوټې جی پیر صاحب که دا دنده دغسې روانه وه په دې میاشت کې پاکې 10,00,000 روپۍ پاتې شوې ماشاءالله ماشاءالله که دغسې دا بېتاپاقیانې وې او خلکو دا لور خور پر اذان نه ورکوله په اسلامي طریقه نو په دې تعویزونو په طریقه باندې به روان میاشت
10 لکه روپۍ د دې خلکو د دې سرمونو نه زه وباسم انشاءالله پیر صاحب موږ موټر خو موږ واغستو که نه او دا وګوره سپینه لمبه شاته ولاړه نو ماله ټوپک نه هلې ټوپک اسان دی ټوپک وړې خبرې دي غټې خبرې کوه او تا چې دا دونه غټه حجره جوړه کړې ده که نه ته ما راوړې دا شلې دې ګټو باندې ما کښېنې که نه نو په حجره کې څوک یقین نه کوي په دې شړو شوباړو کې څومره چې په غر کې ناست دی او په شړو کې ناست دی خلک د باندې یقین کوي ته څه ساده سړی سر کوچې دی جوړې ګاګ دی ښه او کټ نشي کټ نشي ماله راځه هلو السلام علیکم راځه ناست دی او د پیر صاحب شاګرد یم راځئ ناست دی ناست نو مړه نو که دا کله پیر صاحب غرق شو ښه لا دې مه غر کوه چې ستا پیر موجود وي په 2 منټو کې ستا د دنیا هره مسله حل کېږي څنګه مه غر کوه وختي چې کم ملګری راغلی و او تا چې ورته کم سمتلا کېده هغه سمتلا خو ته پخپله وختې خو سمه خو ته اوس څنګه وختم لکه لور دې ورسره تللي ده پیر صاحب اوس زر زر یو 2 کاڼي وویله چې هغه را واپس شي ما لور اوس هغه سره لاړه کاڼو خبره وکړه دا په کوم امتحان کې باسه ته راپاسه ته راپاسه زر زر راپاسه راپاسه دا لور ستا مرګ خو ما ته را په غاړه دی چې ما ته داسې پته وي زه ما دا لور ورکوله خدایه پاک په شرمونو به وشرمېږم که دا کار رښتیا او دا راتلل هله ظالمه دا دې څه وکړه ظالمه ما لور وباسه ډېر بې پښتو کار دی وکړو داسې نه و په کار د پښتون د نوم سره دا شایي نه ښایي سیشه پښتون او ته پیرا تا ته ما ویلي چې کلي به وران شي ګوره پیر صاحب یو خبره مې په کولاو غوږونو واوره همیشه دپاره چې خور لور په کوم ځای کې ګوته ږدي هم عقل ته به یې ورکې ځکه چې دا اجازت هغې له اسلام ورکړی او دا اجازت هغه له اسلام ورکړی نو بیا ته څوک یې چې هغوی د خپلې مرضۍ نه منې کې پیر صاحب زموږ دې رواجونو او زموږ دې غیرتونو همداسې قسمه خلک په دې حرکتونو باندې مجبوره کړه که موږ چېرې دا وویلې چې یاره دا پلانکی چې کوم دی دا غریب نه دی دا پلانکی چې کوم دی د روزګار نشته او دا یا په نسل باندې کمزوری دی یا قوم نشته نو داسې قسمه حرکات او داسې قسمه نوبتونه به نه راځي نو پیر صاحب اوس هم د سره ټیم شته چې د خپلې خبرې نه شاته شه زویا ما خو انکار ځکه کړی و هغه کسانو راته وویل دا خونخوار دی هېڅ هم نشته نو ما وی د لور دپاره مې ښه سوچ کو ما ته څه پته وه چې داسې نوبت به راځي او د نن نه پس زما د تعویضونو نه او د پیرۍ نه د هر څه نه مې توبه ده نن نه پس به زه دا حرکتونه نه کوم او خلکو ته هم دا وصیتونه او نصیحتونه کوم چې د خدای خاطر وکئ چې د لور او خور په کم ځای کې نصیب شوی او کم ځای خوښي عقل ته ښه په رضا باندې دا رشته ورکوئ نو زما توبه ده خو سواله ده کوم په خپله ته پرېوځم زما لور که ما ته واپس راکړم پیر صاحب ستا لور چې کومه ده هغه د یو پښتون پلار نه پیدا ده او یو پښتنه پیغله ده هغه اوس هم ستا په کور کې ناسته ده دا مونږ تا سره یو پرینک کوو صحیح وی دی ستا لور ستا په کور کې په عزت ناستې ده ښه زما لور په کور ناستې ده بالکل په عزت ناستې ده بلکې جی پیر صاحب ورشه بازار ته لاړ شه جی او دومره مټیان راوړه مټیان نه تاله راوړه چې د کمرې ورته ووم تاله به ورته ووم خو دې سپک ډرت له خپله لور نه ورکوم هلکه دا خو ډېر سپک انسان دی ولې پیر صاحبه مذاق کوم غاړه راکړه امتحان یې در کوم अभी मजा आएगा ना भिड़ो बेली से नागिन निकाली